ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمن ښکلی استاد دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمن ښکلی استاد دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو په انتظار شاګردان ورته ډېر د علم تجي سپین ګلان ورته ډېر د علم شمع ورخوځلېدل متبدل پتنګان ورته ډېر په انتظار شاګردان ورته ډېر د علم تجي سپین ګلان ورته ډېر د علم شمع ورخوځلېدل متبدل پتنګان ورته ډېر ټول طالبان سول یتیمان د علم ولې دې وران کړلو کاروان د علم علمي گلشن ډېره خزان کړو ولې هذا بلبل پکې आवाज دې څکو علمي گلشن ډېره خزان کړو ولې هذا بلبل پکې आवाज دې څکو ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمن ښکلی استاد دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو رانا د علم خزانه دې یوړه هذا اسلافنا منديوڑا امام احمد بن حنبل ودواق علمي سلا پوینو سردیوڑا رانا دا علم خزانه دیوڑا هذا اسلافنا منديوڑا امام احمد بن حنبل ودواق علمي سلا پوینو سردیوڑا چی دا دلیل میدان تا نشرت نئی بزدلان دار کم کارونا کوي چی دخمنانو هم منالی ولو علماءو کی ممتاز دی سکو چی دخمنانو هم منالی ولو علماءو کی ممتاز دې سکو ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمن ښکلی استاد دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو شیخ مولوي رحم الله حقانی هذا احلاف علم باز دې سکو دار الحديث پسنګو جړیږي هر یو زه د زیات وضاحت د پاره ټول وکټوریانو مړو ژوندو ته چیلنج ورکوم چې تاسو را میدان ته شئ او د مناظرې په میدان کې د فقه حنفي صرف یو مسله د قرآن او د سنت نه خلاف ثابته کړئ
په شیشه په فیسبوکونو کې غپیږئ ما بلکې مخامخ راشئ په شیشه په فیسبوکونو کې غپیږئ ما بلکې مخامخ راشئ هر یو انسان نن پتلو جړېږي چې تج زړونه و بدل ور باندې هغه د علم سمندر تللی دی چې هر باطل لنا ما لړزېدو د حق صدا د حق आवाज دې سکو چې هر باطل لنا ما لړزېدو د حق صدا د حق आवाज دې سکو ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمان کولی استاد دې سکو شیخ مولوی رحم الله حقانی هذا احناف علم باز دې سکو شیخ مولوی رحم الله حقانی هذا احناف علم باز دې سکو بس علامه د قیامت ملګرو تور تیار راځي ظلمت ملګرو کلا دلر کلا نبار جوړي د فقه حنفي پلوي او مسأله باندې پریاحت ملګرو او بیا لیکل شوی ده بس علامه د قیامت ملګرو تور تیار راځي ظلمت ملګرو خبره ته حنفیت وایي په دې ملکونو کې د دیوبندیت او د دیوبندیت دا د حنفیت لپاره صحیح تعبیر او صحیح تشریح ده دا د یو کس تشریح نه ده آخر بټول ګمراهان پاتېږي او جمهوري تشریح ده او جبار العلم جاهلان لدې وجه نه په دې تشریح کې د خطرې رضوان ملنګ خود بشار پسې بلکې مولانا قاسم رضوان ملنګ خود بشار پسې شیخ الهند رحمه الله دارنګه مولانا شفیق رحمه الله چې د 200 زیات کتابونه لیکلي ظالم ولې دې زړه دردېدو محمد انور شاه رحمه الله مولانا زكريا رحمه الله مولانا فريد احمد شیخ مولوی رحم الله حقانی مولانا كفاية الله الدهلوي رحمه الله دغه علم غرونه چې کوم شیخ مولوی رحم الله حقانی دومره ډیرو د علم غرونه یو هذا احناف علم او تعبیر د حنفیت کړی دی نو د دې نه دیوبند ظالم ولې دې زړه نه دردېدو هغه زمان کولی استاد دې سکو شیخ مولوی رحم الله حقانی هذا احناف علم باز دې سکو شیخ مولوی رحم الله حقانی هذا احناف علم باز دې سکو